قدرمنو د مور وجلې ده ما دله تربوزه کاچو ما یاره دله مخ پټومه ما یې چو وارث خان ته گزارش وکړ غوی مخ ولا پټ کوي ما وته واچو دې په جړا شو کاشف ما ته په تربوزه کوي چې زما د مخ نه ده نقاب لرکا ما یې خډيره خدا یار دا والا رومه ډیره مهرباني دا تاسو خو بدر یو سات پس دنه کوم چې دی ولی د خپل مخ پټول نه غواړي بهرحال وارث خان یو جهان مننه ډیره شکریا ابل الزلزله رااله او د زلینه ویلکشن مخ کې ما سره دا خبر شیر شو چې چا مور ویشتا نو دا خبره ټیک ته جی او ملزم هم ولاړ دي معلومات را لراکي یو جهان مننه د غزلزلې په ورځ باندې تقریبا 5-10 منټ مخکې کاشف خپل مور مړه کا د پیو کو تماشا باندې لګېدلې واپس نه مونږ ته اطلاع رااله د ستایکو رسیدم دیمو اریسټ کو هغه مو پوسټ مارټم ډولې غلا دا خدای متعلق مونږ تل خلکو وي چې دا دونه دیندار و چې اوس هم د قران ختم وکړو او محلت مالکی چې کوم دغه د وس مطابق څه شی وغه وې شلو ختمه د قران وکړو او دا کاشف په خپل دا مریض زما مور ډیر زیات نه کا خدا و دا لکه خلک هم وي مداغي د وجه نه کتا سو خیال کړي 5 منټ بعد بیا زلزلہ رااله او د مور خپل انداسم جنت ته زمو پیغمبر علیه السلام وایي چې زما والده ژوند دی او د مسوتن په فرض ولاړ وي او هغه आवाज کړي وي چې محمد نو ما فرض پریخو او هغه د پاره مې را منډي کړي خپل مور ته حاضر شوم او دا دونه بدبخت لري او مونږ خو چې کامیاب یو نو د مور په دعاګانو باندې یو زه خپل ځان واخلم زما الحمدلله مور ژوند ده نو چې مونږ سهار راوځو د کور ډیوټي نه هغه وي چې الله دې ملشن الله تعالی ټول ورځ مونږ ملي او مونږ ډېر د پولیس نو کړی تاسو ته پته رسونه هر څه پکشتا بالکل خطرم بالکل جی دا راته چې شاته موټیف سو وجه سو وجه چې ته مور مړه د دې خو غریلو مسله د خدای د مور خپلو کې لګیدنه هر وخت به جنگ جګړې وي د وینا مطابق نو د دې د وجه نه د فایر کړي دی خو چې ما مور نه وشتا او بس مور لګیدا نو وشتل خو بس وچی پسینه لګیدا مخ لګیدا دغه مسله وږي یو جهان من وارث خان ډیره شکریا زه ورشم د معلم قدر مون کاشف سر خبره